ډېر مړ م لیدلي د ګولو د قبضو د ټوپکو تماچو دا هر څه م لیدلي دي خو د یو پلار د لاسه ځکه چې د یو پلار یو ماشوم په ټکره نیسودو په خرابو کپړو یې نیسود او هغه پلار راپسې په شپه کې اوده ماشومان نمبر په نمبر لالي هغه ماشومان چې په هغې باندې د الله پاک هغه حکمونه هم نه جاري شوي ډېر ماشومان وو زه به دا ووایم د ایمان په رڼا چې لکه زما لږ ګزاره کوي ډېره ژړا مړه نه راځي او چې دې ته مې وکتل نو حقیقت دا هم چې 2-3 پیرې مو جوړل او په داسې طریقه مو جوړل لکه سړي ته چې خپل الواد مخې ته شي د دې ټول غټ ریزن هم دا دی چې د دې هلک کور و هغه اور داسې چې د خرڅ کړو ښځې ورسره په دې باندې نه اتفاق و چې دا مه خرڅوه هغه هم اریانو چې 15 بچي وساتم او که سودا راوړم او که کور دغه کړم د ټول نه غټه ریزن هم دا مهنګایي ده زما په خیال او زمونږ په دې خدای دې رحم زمونږ په دې ملک کې بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه کتونکو مبشر جان یوسف زی مو تاسو ګورئ سره ټلویزیون په ثوابۍ باندې یو درنه پرته ده ټول خلک په افسوس کې دي 15 کټونه د دې هسپتال نه پورته شو لاشونه لاړل یار حسین کلي کې یو افسوسناکه واقعه د دې نه مخکې تاسو د تحصیل رزړ موجوده چیرمین ملک غلام حقاني خبرې تاسو واورېدې اوس د دې علاقې مشران زلمي ځوانان راسره ولاړ دي د دې علاقې دي د دې علاقې په نبض او د دې علاقې په ټول نوعیت باندې پوه دي سیاسیان خلک دي سماجیان خلک دي نو راځئ چې دوی وورو دا نن چې کم 15 کټونه پورته شو دوی ولاړو داسې څه واقعه ده د دې شاته داسې کم پسې منظر پټ دی چې هغه لکه یو ریزن دا مهل راغی چې د دې ګریلو پرابلم د کورنۍ مسله وه ښځې خاوند مسله وه نه یا که کورنۍ مسله وه نو سوال دا په یار حسین په جرګه پورته کیږي دا سوال په یار حسین په ټول آبادۍ پورته کیږي چې د دې د جرګې ولې نه خبره وه چې دا د ډېر وخت نه چې دا سړی پاسېږي 4 بچیان حلالوي او بیا خپل ځان په ډز باندې ولي نه دا د دې انسان نه چې ځناور جوړېږي راځئ چې دغه حقایق پورته کړو دا سوالونه پورته کړو ځکه نن وشو چې سبا دپاره بیا نه کېږي زموږ مطلب د دې دا چې د معاشرې کې ښه ذهنسازي وکړو موږ د معاشرې مثبت مخ دنیا ته وړاندې کړو خیال محمد چیرمین ولاړ دی د دې اوسنۍ د دې د یار حسین د ویلیج 2 د ویلیج 1 چیرمین دې راسره ولاړ دی دوران کاکا دی هغې به ټول دوران کاکا به اخر کې خبرې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام چیرمین صاحب دا راته ووایه چې دوی وایي چې دا کورنۍ مسله او د ښځې خاوند دې کې تاسو جرګه ولې نه کړې پاسېدلې ولې دی او ستاسو خبره صحیح ده د دې واقعه چې څنګه موږ ته اطلاع میلاو شو تقریبا زه به دا ووایم چې زه هغه بدقسمته یم چې ما ته لومبي دا واقعه خبره میلاو شوه او ما پوسټ وکړو نن سهار نو په هغې کې ما لیکل وکړو بیا زه ټلیفون باندې خلکو ډېر زیات تنګ کړم نو ما هغه پوسټ ډیلیټ کړو افسوسناکه واقعه ده حقیقت دی چې زمونږ د معاشرې یوازې د دې کسانو نه بلکې د ټولو غلطي ده چې دا دې ځای ته رسېدلو دا موږ تسلیمو چې دونه د انسانیت قتل کېدو نو په کار وه چې دې کې څوک منځته راغلی او بیا دا سړی چې خو جرګه خو خبرېږي نه خو چې څوک ورته ووایي نو هغه چې کوم دی نو مثال د هغې هغه دغه وکړي او مینت زاري خپله کوي زه به خپله دا ووایم زما نه خو سن هېر دی چې په کم سن کې خو د دې سړي د وختصر نه دې ښځې سره چې کوم دی نو تعلق ښکلې نه و په دې کې ما هم جرګه کړې وه تلې راغلی وم نو دا به نه کېدل خو که چېرې زمونږ خبرې په اسلامي طریقه باندې وي او د اسلام هغه لاره موږ خپلولې نو دا به بیا نه کېدل ځکه چې اسلام تا ته وایي چې بهي وخت ورسره نه تېرېږي ښځې سره سمې نه سمېږي نو بیا ته وله چې کوم دی نو رخصتي ورکړه دا که جایز دی دا تا ته ناجایزه نه دی او باقي تاسو خبره وکړه زمونږ امن چې دی نو دا د پښتنو امن دا ډېر یو لویه مسله ده د علاقې ته او د خلکو ته مسله ده دلته چې کم په دنیا کې کم ګن ټرای کېږي نو لومبي نه د پښتنې خاورې ته راځي دلته پې دغه کېږي او څنګه چې زمونږ ناظم صاحب ووایي چې د دلته نه هم اوس پنجاب جوړ شوی چې ګاونډي د ګاونډي نه نه خبرېږي نو بس دغه یو خبره ده موږ پې افسوس کوو وختي چې کټونه پورته کېدل امبولانس کې رسېدل ته ایموشنل شوې ډېر زیات خپل بچي مخې ته شو څه بالکل ډېر لوی ظلم دی انسانیت دی خو چا کړی نه دی خپل پلار ورسره کړی دی
نو هغه هم اوس چې کوم دی نو مونږ دې باره کې اوس نه هغه ته چې کوم دی نو هېڅ قسمه څه دغه نشي کولی ځکه چې هغه خپل هم ځان ختم کړی دی نو د هغې په کار دا دی چې دې کې یو داسې یو انویسټیګیشن وشي چې هغه چې کوم دی نو چې د دې هغه کوم محرکات دي چې هغې ته ورسي که چېرې دا د ده د ښځې مسله وه نو د دې بچو ولې قتل کېده سوال خو دا ځای دی چې خدای حق پې هم نه چې څنګه تاسو د بچو ولې قتل کېده به حیثیت انسان چې کوم دی چې تو ګورې او یو سړی خپل بچی حلالي نو څونه سخت وخت دی خو الله پاک هم چې کوم دی نو ابراهیم علیه السلام له چې کوم دی نو دا دغه ورکړو چې د هغې په ځای قرباني هغه ګډې دغه کو او موږ نن هغه قرباني کوو نو چې ته بچی حلالی او ته دونه سنګدله شوې پلارې نو څه ووایم چې لکه دا کم انسانیت دی کم مسلماني ده او زمونږ په دې کې غټه تاسو خو د جرګې خبره مو کړه خو په دې کې زمونږ غټه مسله د منبر ده منبر په دې خبرو باندې خبره نه کوي چې به لکه کم د جومات منبر یادوم چې لکه زمونږ عالم دین دي چې هغوی د دې سخت خبرو کوي چې کم سړی خودکشي کوي چې د هغې خبرو کوي چې به د ځان قاتل دی او د الله هغه لار ورته وښوي چې د الله دا قانون دی چې به دې نه بخي خو چې مونږ لړ شو نو مونږ هلته دوام کوو او مونږ هلته هغوی سره تعزیت هم کوو هغوی نه بلکل بایکاټ پکار دی د داسې قسم بیا به سبا د خودکشۍ سوچ څوک نه کوي زمونږ دغه مذهبي خلک چې دی نو پکار دا دی چې په دې کې خپل کردار ادا کړي او زما په خیال باندې ډېره افسوسناکه واقعه ده علیکم سلام مبشر جان ورور سره ډېره مننه ډېره مهرباني چې هر ستونده ګورو هر د کار ګورو نو ته پکې حاضر خپلې هلې ځلې کې نو الله دې نور هم طاقت درکړي عزتمند چې دا زمونږ د کورونو نه تقریبا اخوا د یعقوبي سایډ کې راتللو زمونږ کونسل نه لږ بار راځي او خیال محمد ناظم صاحب خبره چې سار څنګه خبر شو نو حقیقت دا هم چې د خبرو هغه توان هم نشته دا خبرې وکړو داسې ده چې برای نام مسلمانان خو یو که نه د مسلمانۍ کارونه چې کوم دي خو موږ ډېر وروستو پرېښي دي چې یو پلار لګي او لواد له لاسه وروړي د دې بې حسۍ د دې چې دا دې تیار شوی په کومه طریقه دی نو زه هم چې دې کې دې پوره معلومات وکړي شي چې دې دونه ځای ته رسېده نو دې شاته ډېر څه شته او په داره قیامت ته نه خو نه یو نښه ده چې لکه یو پلار لګي د بې وسۍ د لاسه څلور بچي په پردي کور کې په پردي کنډر کې په پردي کلي کې حلالي زما په خیال چې د دې نه زیات غم خو راته نه ښکاري ډېر مړ م لیدلي د ګولو د قبضو د ټوپکو تماچو د هر څه م لیدلي دي خو د یو پلار د لاسه ځکه چې د یو پلار یو ماشوم په ټکره نه ایسودو په خرابو کپړو یې نه ایسود او هغه پلار راپسې په شپه کې اوده ماشومان نمبر په نمبر حلالي هغه ماشومان چې په هغې باندې د الله پاک هغه حکمونه هم نه جاري شوي ډېر ماشومان و زه به ته دا ووایم د ایمان په رڼا چې لکه زما لږ ګزاره کوي ډېره جړه مړه نه راځي او چې دې ته مې وکتل نو حقیقت دا ته هم چې دوه درې پیرې مو جوړل او په داسې طریقه مو جوړل لکه سړي ته چې خپل الواد مخې ته شي طریقه مو جوړل لکه سړي ته چې خپل الواد مخې ته شي د دې بابت کې زه خو یو وړوکې غوندې کلي ناظم یم څونه چې کېږي څونه منډې تړي څونه ستړي په دې کې به ورسره کوو داسې نه چې هر ځای کې به کوو خو دې ځای کې د مسلمانۍ په حیثیت او زه هم چې ټول یار حسین یې وجړو ما ډېر ښکلي ښکلي خلک ولیدل چې په ژړا شو ډېر یې وجړول نو الله دې مخکې خیر وکړي او الرحمن الرحیم مبشر جان بھائی ډېره مننه ډېره شکریه او ستا همت ته زمونږ داد دی چې هر ځای کې هر څونه ستونزې کېږي نو هغې ته ته حاضر وې که د خفګان مو کې وي که د خوشحالۍ مو کې وي دا سین مونږ ته په خپله هم ولیدې چې دا تام برداشت نه کړو د دې نه راډډې ته شوې چې یاره زما بلډ پریشر لو شو داسې مونږ هم دا شی برداشت نه کړی شو دونه مونږ کې دا برداشت نه و چې دا ماشومان مونږ ووینو مونږ اوس هم داسې دي چې سترګې د اوښکو ډکې دي خو بهرحال د الله کارونه د الله دغه دي د الله د طرفه دي اوس دا پته نه لګي چې دې کې دننه څه و د دې شاته څه دي دا ولې داسې وشو خو زه مین وجه یو بله هم وایم چې دومره مهنګایي ده چې یو پلار دیاړي کوي نو به د بجلی بل ورکوي که نه هغه به د بچو له سره وړي د سکول فیسونه د سکول داخلې د ډاکټر د هسپتال خرچې دا ډېرې ګرانې شوي دي دا په دیاړی کې یو سړي ته
زما خیال دی چې دا نشي برداشت کولی، په دیاړمار سړی دا نشي برداشت کولی. 2 قسم د نن سبا په دیاړی نشي ساتلی، چې یو سړي پسې 3-4 بچي نو بیا خو نشي کېدی. دویمه خبره تا دا هم وکړه چې یاره د جرګې نو ټیک ده، د جرګې خو موږ ورته خواست کوو چې زمونږ جرګه چې کوم دی د یار حسین جرګه خو ډېره ښه جرګه ده او ښه مضبوطه جرګه ده، خو بیا هم موږ مشران دي موږ ورته ستا په وسادت یو ریکویسټ کوو چې که کوم غریب خلک وي او هغه تاسو ته مخامخ نشي راتلی نو تاسو داسې وکړئ چې دغه محلو کې دغه کې یو واړه ممبران ځان له جوړ کړئ، کمیټې جوړې کړئ چې هغوی تاسو ته د کورونو او د چا د کور دننه چې کوم حالات خراب وي چې تاسو ته راښکاره کړي. نور زمونږ په جرګه زمونږ د یار حسین ماشاءالله زبردسته جرګه را په دې اعتراض نشته، خو چې د یو شي نه هغوی نه خبر نو واقعي د اوس موږ نه یو خبر نو هغوی به ترې څه خبر شي. خو زه وایم چې دغه جرګه داسې وکړي چې هره محله کې یو ممبر ځان له والي بېشکه د جرګو له نه بوځي، خو چې دا هغه محلې هغه څه د هغوی دوک در دی چې هغه د مونږ دغه ته ور وړاندې کړي جرګې. یو ډېر ښه سجیشن دی ورکړی دی، وایي چې جرګې د سب کمیټې جوړې کړي او په محلو کې هغوی د علاقایي خبر لوی جرګې ته راولي. وعلیکم السلام بشانه څنګه یې؟ ناظم صاحب خیر جی واقع خو تاسو ولیده واورېده د هلکانو علاقایي خبر هم واورېده، د دې روکتام به څنګه کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بشیر جانه ستا ډېره مننه. خو زما زه خو خپل دانې زه خیال محمد لومبي راغلی وم، ما که خو خدای شته که د خبرو توان ومي دومره خفه شوم. زه ډېر کمنټس نه کوم، خو زه وایم زمونږ په دې پښتنو په دې پښتونخوا د خدای رحم وکړي، نو خدای په رحم به کېږي. په دې جرګې هم ستړي شي که یو او هر څه پې ستړي شو، خو زمونږ خطه کې امن نه راځي. دا امن به څوک راولي او دا به څنګه راځي؟ د دې خو دا چې ریاست ذمہوار دی، نه به دا خودکشی کې دی. زه وایم چې دا داسې اپریشن وشي چې د هر کور نه دا وسله بالکل ختمه شي. دا ختمیږي نه، خو زمونږ پښتنو باندې د الله رحم وکړي. او جرګې هم ستړي شوې، دا نه چې جرګې نه ستړي شوي، دا کم نن چې کوم دغه وشو د دې پته اوس نه لګي دا په څه وجه. خو زما چې څونه خیال دی دا ټولې د ناچارۍ او د غریبۍ او د مهنګۍ د لاسه شوي دي. د دې ټول غټ ریزن هم دا دی چې د دې هلک کور او هغه اورو داسې چې د خرڅ کړو ښځې ورسره په دې باندې نه اتفاقي و چې دا مه خرڅوه. هغه هم اریانو چې 15 بچي وساتم او که سودا راوړم او که کور دغه کړمه، د ټول نه غټه ریزن هم دا مهنګاهي ده زما په خیال. او زمونږ په دې خدای دې رحم زمونږ د ملک کې خدای شته که مونږ کتیم شو. ما خو د خپلو وړو ته داسې چې دی نو زه خو داسې وتښتېدم، بلکل داسې ډېر زیات پریشانه شوم. داسې نه بس د دوم اوس دې والا خدای پاک هغه جان دغه کې څه ووایي دې کې په دې به مولان پوهېږي، په دې به عالمان پوهېږي. مونږ پرې نشو ویلی چې د څه د وجې دونه دغه دا مازغه وټ شو، دا غلط حرکت یې وکړو. ډېره مننه جي.